اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول خصنا صفت هغه ذات لره دي چې مونږه او تاسو یې پیدا کړي یو بستنو اسمانې ودرولې دی مونږ له رزق راکوي او بیا په کروڑونو او اربونو درود شریف په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او داغه نه پس دعا ده چې زمونږه څومره اوریدونکي دي الله رب العزت دې د هغوی د زړه مرادونه پوره کړي. د چا چې څه ارمان یې الله دې ول ارمان پوره کړي، د چا څه حاجت یې الله دې ول هغه حاجت پوره کړي، که څوک قرضدار یې الله دې ول قرض خلاص کړي، څوک بې ګناه بندیان دي په جیل کې وي الله دې ول د جیل نه د قید نه رهایي نصیب کړي او بیمارانو له دې الله شفای کامله او عاجله ورکړي. دوستانو څنګه چې تاسو معلومات دي چې زه وخت په وخت ډېر بهترین وظایف تاسو ته راوړم، په هغې باندې زه کار کوم. نو زما دا چینل زه ستاسو شکریه ادا کوم چې زما دا چینل تاسو ډېر زیات خوښوئ او ډېر په شوق باندې ګورئ. نننۍ وظیفه هم ډېر بهترینه وظیفه ده، مستنده وظیفه ده. خو څنګه چې تاسو معلومات دي چې زما د وظیفې د اجازت دپاره صرف سمپل آسان شرط دی چې زموږ دا چینل به لازمي سبسکرایب کوئ او کمنټس کې که زنانه وي نو هغه ماشاءالله سبحان الله ولیکئ، نارینه خپل نوم ولیکئ او کومه ویډیو چې د لایک هم کوي نور ملګرو سره شیر هم کوي. که ستاسو په وجه باندې الله رب العزت د چا مشکل آسان کړي نو هغه به تاسو هم دعا کوي او الله به هم اجر درکوي. ښه کومه زنانه خویندې چې کومې دي بعضې موږ ته وایس میسج وکړي چې موږ په کمنټس به دې باندې نه پوهېږو، نو هغوی وایي چې مونږ خدا نه پوهېږو. د هغوی دپاره دا شرط دی چې زمونږ ویډیو به مکمل ګورئ او تاسو به هم ګورئ، ځکه چې تاسو نه یو سیکنډ هم خطا نشي. نو دوستانو نن چې کوم وظیفه ده دا دومره بهترینه وظیفه ده، مستنده وظیفه ده چې دا وظیفه څوک وکړي نو الله رب العزت به ورباندې د دولت او د رزق 300 دروازې کولاو کړي. او دا لکه اوږده وظیفه ده خو څومره چې محنت په هر شي کې ډېر وکړي نو هغومره د هغې رزلټ د هغې اجر هم ډېر میلاویږي. که موږ د دنیا په کار کې یو ځای کې موږ ډېره مزدوري وکړو، دکان کې ډېره ډیوټي وکړو نو موږ ته د هغې پیسې ډېرې میلاویږي. دغه رنګې که موږ لږ د الله په دربار کې چې کله ناست یو ډېر سوال وکړو نو د هغې به هغه بدله چې کوم دا نتیجه د هغې عوض به موږ ته ډېر میلاویږي. دا دومره بهترینه وظیفه ده چې الله رب العزت به تاسو باندې 300 دروازې، یو نه دوه نه درې نه لس نه 300 دروازې به الله په تاسو باندې خالی د رزق کولاو کړي. او یو د رزق خبر هم نه ده، لکه چې د دې نه دا مطلب واله چې تی د رزق دپاره وظیفه کې نو 300 دروازې چې کوم دا یو کم 300 چې دي نو که ستا د دې کې نور څه مشکلات او څه نورې مسلې وي الله رب العزت به بغیر ستا د غوښتلو هغه به الله حل کوي. او دا د سورة اخلاص وظیفه ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سورة اخلاص په فضایلو کې خپل صحابو ته فرمایل چې تاسو کله اوده کېږئ نو تاسو یو حصه د قرآن 10 سپارې وایئ نو بیا اوده کېږئ. صحابه ورته وفرمایل چې یا رسول الله دومره ټایم چېرته دی چې موږ 10 سپارې قرآن شریف تلاوت کړو او هغه چې کوم دی بیا موږ اوده کېږو، دا خو بس دومره ټایم کې سهاره پورې خو موږ 10 سپارې هم نشو ویلی. حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که چېرته تاسو د شپې سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا تاسو یو ځل وایئ اوده کېږئ، د دې ثواب دومره دی لکه تاسو چې د قرآن 3 حصه لکه 10 سپارې ویلي. او که 2 ځله مې وي نو 10 سپارې او که 3 ځله مې وي نو دا داسې ښه لکه د دې دومره فضیلت دی لکه تاسو چې ټول قرآن مجید ختم کو بیا اوده شوئ. نو دا چې کوم دی طریقې کار درته ښیم، خو لاول درته دا ښیم چې کوم کسان د چا یقین نشته نو هغه بالکل مه کوئ، هغه زما ویډیو واړوئ او چې چا حاجت دی زموږ حاجتونه به الله پوره کوي. نو چې حاجت الله به پوره کوي نو الله ته به د الله کلام مخکې کوو، د هغه ثنا صفت به وایي. نو سورة اخلاص کې د الله رب العزت د وحدانیت ذکر دی. الله رب العزت به دې کې وایي چې زه یو یم، نه زما نه څوک پیدا دي، نه د چا نه پیدا یم، نه زما برابر څوک شته. او دا دومره بهترین د دې فضایل دي که څوک دا 3 ځله ووایي نو ګوره که ستاسو چېرته د وظایفو دپاره هم نه کوئ
نو تاسو دا درې ځله ووایئ خپل پلار مور تره ماما څوک وفات شوي هغوی ته وبخئ الله رب العزت به په قبر کې اسانتیا راولي ځکه چې موږ ژوندي یو هغوی اعمال نشي کولی نو موږ اعمال کولی شو نو دا تاسو د رشتې دپاره د کاروبار دپاره د رزق د پراخۍ دپاره د څه حاجت چې وي قرض دې وي در باندې خپل کور دې نه وي بچي دې نه وي اولاد دې نه وي د مال دولت کمی وي در سره چې څه مسله ستاسو وه سورت اخلاص دا د 90 ورځو د 3 میاشتو دغه دی عمل دی او دې 3 میاشتو کې اوس که ته د الله نه کور غواړې هم به بالکل دا درته زه بالکل په ذموارۍ باندې وایم ځکه چې د الله د رسول د خولې خبرې د هغې مبارکې خولې خبرې نو هغه خو نه دروغ کیدی شي او د قرآن صورت نو که ته مثال لکه 10 کاله مزدوري وکړې ته ځان له کور نشې اخیستی ته چې 3 میاشتې دا وظیفه وکړې الله به کور درکړي که ته قرضدار وي الله رب العزت به د قرض د ختمولو سبب وکړي که بعضې جنکو یا د هلکانو رشتې نه کېږي الله رب العزت به وله د رشتې سبب وکړي زما به د خبرو تنګېږئ مه زه دا څومره چې خبرې کوم دې دپاره تاسو ته کوم چې تاسو دې زما د وظیفې باندې خبر شئ د دې دا مطلب نه چې د خپله وظیفه اوږدومه چې تاسو ډېر څه واورئ نو دا تاسو هغې ته بخلی هم شئ طریقه کار یې دا دی که څوک دا عمل کول غواړي د سوره اخلاص سحر او ماښام 200 ځل سحر او ماښام 200 ځل که 200 ځل سحر او ماښام یې نشي ویلی یو ټایم مقرر کوي او دا تاسو 200 ځل وایئ انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دې په فضایلو کې چې کوم راځي 300 حاجتونه به الله ستاسو پوره کوي 300 دروازې مطلب د رزق کولایېدل 300 حاجتونه به الله رب العزت ستاسو پوره کوي اصل کې دا اورېدلو خپله خبره ده او په دې باندې ته عمل کولو خپله خبره ده نو عمل کولو ضرورت دی او دا دومره بهترین وظیفه ده که چېرته دا تاسو لکه بعضې وخت کې سړی یو ځای له ډاکټر له لاړ شي هغه 4-5 بیماریان یې ورته د یو بیمارۍ دپاره دوی وخوري نو الله ورسره بله بیماري ټیک کړي نو دغه رنګې که تاسو دا وظیفه د یو مطلب دپاره کوئ د یو غرض دپاره یې کوئ نو الله رب العزت به ورسره ستاسو نورې مسلې هم حل کړي الله رب العزت دې زموږ د ټولو مسلمانانو خویندو ورونو مشکلات آسان کړي او الله رب العزت دې په موږ او په تاسو باندې رحم وکړي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او همدغه شانې زما سره اوسئ زه به کوشش کوم چې ستاسو دپاره ډېر بهترین وظایف راوړم د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په امان